السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې ژوند زندګي او وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل المني پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده. نننۍ ویډیو چې موږ خاص ډول بیا د 12 ټولګي فارغینو لپاره چمتو کړې ده. هر هغه فارغین چې چا د کنکور لپاره ثبت نوم کړی وي، نو دا ویډیو د هغه شاګردانو لپاره بیخي زیاته بېحده مهمه ده. نو ویډیو حتما وګورئ. نو موږ په دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته ټول پوره معلومات ورخوستي دي. تاسو ته موږ ټول په عملي ډول دا طریقه ښایو چې څنګه تاسو انتخاب کولی شئ او څنګه د سوال ځواب رسولی شئ، پوښتنه او خنا څنګه تورولی شئ. ټول پوره معلومات د کنکور په تړاو موږ تاسو ته په همدغه ویډیو کې درښایو. ټوله په مکمله طریقه درښایو، د انتخاب د پرچې حل کولو طریقه او ویډیو تر پایه وګورئ. نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، ټول هغه خوږو ملګرو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره مهمې او خوندورې بهترینې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو ویډیو به له دې ځایه پیل کړو. هر کله چې تاسو سهار له خوبه جګ شئ، لمونځ وکئ، نو چای مو وڅښو، بازار ته روان شئ. نو تاسو چې هر کله پوهنتون ته روانېږئ، نو تاسو حتما بسکټ شی هم په جیب کې درسره واخلئ، ځکه چې هلته وخت ډېر وي، سړی وږی کېږي. نو هلته بیا ډوډۍ شی نه پیدا کېږي. تاسو ته بیا دا موقع نه پیدا کېږي چې تاسو یا ډوډۍ ورته وخورئ یا چې شی بسکټ یا اوبه وڅښئ. تاسو حتما بسکټ شی په جیب کې درسره واخلئ. بل به تاسو ډېر په ډوډا زړه پوهنتون ته روان شئ. هېڅ تشویش، هېڅ ویره به نه کوئ، هېڅ پرې وارخطا کېږئ نه. نو هر کله چې تاسو پوهنتون ته ورسئ، نو د ډېرو ملګرو سره به دا سوال هم پیدا کېږي چې موږ باید دا امتحان په پوهنتون کې په کوم ځای کې ورکوو؟ آیا د ټولو مختبو شاګردانو په یو ځای موږ کښېنوي، ټول زموږ څخه به د کنکور امتحان او ازموینه اخلي که څنګه؟ نه ملګرو، تاسو ته چې کله آی ډي کارډ درکړو، تاسو ته په آی ډي کارډ کې هر یو نفر ته په آی ډي کارډ کې 5 او تاک معلوم وي. تاسو ته په هماغه آی ډي کارډ کې 5 معلومه کړي وي چې آیا ته به یا په کمپیوټر ساینس 5 کې کښېنې، یا په اقتصاد کې کښېنې، یا په ادبیاتو کې، یا په طب کې. هره 5 چې تاسو ته په هماغه آی ډي کارډ کې لیکلې وه، تاسو به هماغه 5 ته ځان ورسوئ. نو هلته به لاړ شئ. نو تاسو چې هلته لاړ شئ ملګرو، تاسو چې تاسو سره په څانګ کې ثبت نام کړی وي، هغه ملګري به هم هلته راغلي وي. هر کله چې تاسو سیم ته لاړئ، هلته کښېناستئ، نو تاسو ته به ملګرو د ازموینه اخیستونکي راشي، ملمان چې ستاسو څخه څوک د کنکور ازموینه اخلي. نو تاسو به هلته په خپلو چوکۍ کښېنوي. ستاسو چوکۍ به هم معلومې وي، تاسو په بدله چوکۍ کې هم نشئ کښېنستلی. هر کله یې ملګرو چې تاسو په چوکۍ کې کښېنولئ، په خپلو چوکۍ کې، نو ستا چې چا سره ثبت نوم کړی وي، ستا سره به هماغه ملګری په څانګ کې سیخ شي. ته به د هماغه ملګري سره کښېنې، په بدله چوکۍ کې نشي کښېنستلی. نو کله چې تاسو په چوکۍ کې کښېنولئ، په خپلو چوکۍ کې، نو تاسو ته به ملګرو ووایي چې راشئ بایومتریک وکړئ، ستاسو څخه بایومتریک واخلي، په دې خاطر چې ستاسو په ځای بل څوک راغلی نه وي، نو تاسو ته بل څوک امتحان ورنه کړي. نو هر کله چې تاسو بایومتریک کړئ ملګرو، نو تاسو ته به دوی داسې لنډ غوندې درس درکړي، تاسو ته به دا لارښوونه وکړي د کنکور په باره کې، داسې به تاسو انتخاب کوئ، په همدې طریقه به تاسو پرچې حل کوئ. نو دا درس به تاسو ته دوی ووایي. نو هر کله چې دا درس درکړو ملګرو، نو تاسو ته به پرچې دوی وویشي. هر کله چې پرچې درکړي، هلته یوه امضا وي، تاسو ته به امضا وکړئ چې په همدغه ځای کې یو لاسلیک وکړئ، امضا به تاسو وکړئ. نو هر کله چې ملګرو تاسو ته پرچې درکړي، امضا مو وکړي، نو تاسو ته به وایي چې په تاسو وخت قاید شه. نو تاسو به وخت قاید شي. لومړی د ریاضیات او فزیک برخه یې، هغه لپاره هم تاسو ته ټیم دی چې 30 دقیقې ټیم دی که 15 دقیقې ټیم دی، هغه به درکړي. نه وروسته بیا اجتماعیات برخه وي، دغسې د پښتو او دري سوالونه چې کوم دي، د ادبیاتو هغه وي. نو دا سوالونه به تاسو ډېر په غور سره حل کوئ ملګرو، هېڅ وارخطا کېږئ به نه، هېڅ کله به نه وارخطا کېږئ. نو هر کله ملګرو چې تاسو ته پرچې درکړي، بایومتریک یې دننه واخیست او په چوکۍ یې کښېنولئ، نو بیا به تاسو ملګرو اوس به سوالونه څنګه حل کوئ، څنګه به تاسو ځواب رسوئ. نو اوس به راشئ دې ته ملګرو. هر کله چې تاسو ته پرچې درکوي، تاسو وبښئ، تاسو ته به څه ډول پرچې درکوي، فورم به څه ډول فورمونه به درکوي. نو تاسو ته به ملګرو یوه چې کوم سوالونه به کې وي، دغه پرچه وي، یا به یوه پرچه وي، یا به دوې. چې سوالونه په څو پرچې کې ځي، که په دوې کې وي، که په یوه کې وي، 16 سوالونه، تاسو ته به هماغه پرچې هم درکړي. او بله پرچه به د انتخاب وي، چې په هغې تاسو 15 انتخاب به کوئ، هغه پرچه به هم درکړي. کیدای شي یا چې کوم د سوالونو پرچه د کونجي چې ځوابونه تاسو کې رسوئ، یا هغه پرچه، یا د انتخاب پرچه به یوه وي، یا به د انتخاب پرچه بېله وي، او د کوم سوالونه چې تاسو کې رسوئ، هغه پرچه به بېله وي تاسو ته. نو هغه زه پرچې هم تاسو ته زه ښیم. تاسو دلته وګورئ ملګرو، په همدې ډول به تاسو ته د انتخاب پرچه درکړي، دا تاسو وینئ.
دلته به 15 انتخاب وي، دا خو 3 دي. نو تاسو ته به یوه په همدې ډول د انتخاب پرچه درکړي. کیدای شي د انتخاب پرچې سره همدغه د کونجي رسولو پرچه چې کومه ده تاسو به ټولو لیدلې وي. تاسو ته معلومات کېږي، هغه ملګري ته چې معلومات نه کېږي نو هغه په همدې ډول پرچه ده چې په تاسو کې به کوم هغه پرچه تاسو د سوالونو ځوابونه پکې رسوئ نو هغه په همدې ډول پرچه وي، یا به همدا پرچه بېله وي او یا به د همغه انتخاب پرچې سره یو ځای وي. نو تاسو ته بیا د سوالو پرچه بېله درکوي په کوم کې چې دوی تاسو ته سوالونه لیکلي وي. نو هر کله چې تاسو ته ملګرو ته پرچې در کړئ نو تاسو یې کېنولئ په چوکۍ، تاسو ته یې وخت قید کړو نو تاسو ته به یوه خبره بله وکړي، تاسو ته به دلته 2 کوډه دلته درکړي. مثال داسې 2 خانې به رخصتې وي 0 په یوه نه به لیکلي وي چې ذکور، په بله نه به لیکلي وي چې اناث. نو تاسو ته به ووایي که په تاسو کې څوک ذکور وي هغه ذکور انتخاب کړئ، یعنې نارینه وي نارینه لپاره ذکور انتخابېږي، که څوک په تاسو کې ښځینه وي هغه اناث انتخاب کړئ. نو تاسو که ذکور وایي وبخښئ نارینه وایي ذکور به انتخاب کوئ او که ښځینه وایي اناث به انتخاب کوئ. او په دغه کې هم ګډوډي ونه کوئ ملګرو، ځکه چې تاسو د ذکور په ځای اناث انتخاب نه کوئ او د اناث په ځای ذکور انتخاب نه کوئ، بیا ستاسو پرچه له مشکل سره مخامخ کېږي او تاسو بیا به نتیجې اعلانېږئ. نو دا خو د همدا طریقه ملګرو. نو بیا به اوس تاسو سوالونه څنګه حل کوئ؟ نو تاسو ته ملګرو په همدې طریقه سوالونه وي، دا رقم سوالونه به تاسو ته رخصتې وي. نو دا خو موږ خپل د ځانه لیکلي دي، تاسو ته چې هر ډول سوالونه وي ملګرو، که د ریاضیات وي د اجتماعیت یا هر شي په برخه کې وي نو تاسو ته به په همدې ډول لیکلي وي. دلته د لومړی سوال وګورئ، دلته ما لیکلي دي چې 2500 کاله پخوا په افغانستان کې کوم خلک اوسېدل. نو دلته به 4 ځوابات سوالونه وي ملګري، 4 ځوابه به لیکلي وي. لومړی دلته لیکلي دي ما چې آریایان، عباسیان، مغولیان ټول سم دي. نو تاسو چې په هغه کې کوم ځواب تاسو ته سم ښکاري همغه ځواب به تاسو راولئ. نو دلته په 10 سوال کې کوم ځواب صحیح دی؟ لومړی مثال تاسو هلته لومړی ځواب په نښه کړه چې دا صحیح دی. نو را به شئ تاسو به همغه کونجي پرچې ته به تاسو راشئ چې په کوم کې تاسو ځوابونه رسوئ. نو تاسو به دلته راشئ ملګرو، همدغه پرچې ته تاسو به دغه پرچه وګورئ، دې پرچې ته به لاړ شئ. دلته به ملګرو تاسو لومړي سوال ته راشئ، تاسو به داسې نه کوئ چې دویم ته راشئ. کوم سوال چې وي همغه سوال ته به دلته راځئ. نو په لومړي سوال کې موږ کوم ځواب صحیح کړو؟ د لومړي سوال اول ځواب مو صحیح کړو، دویم دریم څلورم موږ لومړی ځواب صحیح کړو. نو تاسو به دغه لومړی خانه توره کړئ. نو بیا ملګرو تاسو هلته دویم سوال کته په دویم سوال کې مثال څلورم ځواب صحیح دی، تاسو به دلته دویم سوال ته راشئ، دلته بیا څلورمه خانه توره کړئ. نو تاسو به ملګرو داسې نه کوئ، ځکه چې ډېر ملګري په دا کې هم خطا شي چې دلته لومړی سوال وي او مثال دویم ځواب کې صحیح وي، دا دلته راشي د څلورم سوال ته به د څلورم کې دویم ځواب صحیح دویمه خانه توره کړي. نو دې خانې ته به هم تاسو ډېر په دقت سره ګورئ، په دقت سره او په فکر سره به حل کوئ چې په دا کې هم ګډ وډ نه شي، ځکه چې سړي ذهن او فکر بدل وي او په خطایي کې ورنه یا د څلورم سوال ځواب خانه تېره شي یا د دریم یا د بل سوال خانه ورنه تېره شي غلط. تاسو به ښه په دقت سره د خپل سوال مطابقه خانه توروئ چې کوم ځواب هلته صحیح وي. نو خدای دې وکړي چې په دا هم پوه شوي وئ. نو زه تاسو ته بیا یو بل هم ښیم مثال دویم چې تاسو سم سر په خلاص شي. مثال د دویم ته تاسو وګورئ، دلته لیکلي توحید په څو ډوله دی. دلته لومړی ځواب په 2 ډوله، دویم په 4 ډوله، دریم په 3 ډوله او څلورم په 6 ډوله. نو دلته کوم ځواب صحیح دی؟ دلته په 3 ډوله. تاسو په سوال کې چې کوم ځواب صحیح وي به راواخلئ. مثال ستاسو په سوال کې دریم ځواب صحیح دی، موږ د دریم راخلو. سوال څوام سوال دی؟ دویم سوال دی. مثال دلته مو اول لیکلی خو نه د سوال دویم دی، وبخښئ دویم سوال دی. نو موږ اوس راځو بیا د کونجي ته چې دا د سوال ځواب پکې ورسوو. نو دلته به تاسو راشئ دویم سوال ته، نو دلته به د دریمه خانه توره کړئ ملګرو. نو خدای دې وکړي چې په همدې هم پوه شوي وئ چې د سوالونو ځوابونه څنګه رسولی شو. نو اوس به راشو ملګرو انتخاب ته. د انتخاب په باره کې به زه تاسو ته وایم چې آیا انتخاب به څنګه کوئ؟ ډېر خلک پرچه ښه صحیح حل کړي، ټول سوالونه حل کړي، خو په انتخاب کې خطا شي بیا به نتیجې اعلان شي. دا ولې؟ انتخاب هم ډېر مهم دی ملګرو، دا ځکه چې ډېر په انتخاب کې سره کم خلک خطا کېږي. په انتخاب کې په ډېرې طریقې خلک خطا کېږي. یو خو دا طریقه چې د ټیټې پانځۍ په زیوال جګه پانځۍ انتخاب، د جګه پانځۍ په زیوال ټیټه پانځۍ انتخاب کړي او جګه پانځۍ وروسته انتخاب کړي. بل کوډونه سم ونرسوي، بل خانه غلطه توره کړي، دا ټول خطا کول دي. نو تاسو به داسې کوئ ملګرو چې مثال لومړی طب دی، تاسو اول کمپیوټر ساینس انتخاب کړئ بیا طب انتخاب کړئ، داسې به نه کوئ. تاسو به په ترتیب سره مثال اول طب دی بیا انجینري دی، دغسې بیا چې کومه پانځۍ وي که اقتصاد وي کومه پانځۍ وي داسې به تاسو په ترتیب سره انتخابوئ. خو تاسو به همدا هم وکړئ ملګرو، تاسو به بیخي د خپل حد نه به بېزیه نه ځئ، ځکه چې تاسو به د خپله برچه مطابق انتخاب کوئ.
انتخاب به هم لومړی نه کوئ، انتخاب به د پرچې نه وروسته کوئ چې ستاسو ته پته ولګي چې تاسو آیا پرچه څو په کومه اندازه حل کړې ده. نو تاسو به د خپله پرچې مطابق ځئ. نو یوه بله خبره هم تاسو ته کوم چې تاسو به د امتحان نه څو ورځې مخته خپل انتخاب دې ته وکړئ. مثال چې زه دا شی غواړم چې انتخاب یې کړم، تاسو همدا ډول انتخاب هم په زړه کې ته ونیسئ چې مثال که ما ښه پرچه حل کړه زما به دغه انتخاب وي، که بده پرچه مې حل کړه یا منځنۍ پرچه حل کړه زما به دا انتخاب وي. مثال زما ښه پرچه حل کړه، که زما ښه پرچه په کنکور کې حل کړه زما به لومړی طب وي، بیا به انجینري وي، دغسې نوره نوره. که بیا مې په منځنۍ پرچه حل کړه نه مې ډېره ښه حل کړه او نه مې ډېره بده حل کړه، یعنې مثال په درمیان مې پرچه حل کړه، نو زما بیا لومړی کمپیوټر ساینس وي، مثال داسې بیا مې ژورنالیزم وي یا داسې بیا ادبیات وي. او که بیا مې لږ کمزیرې حل کړه، مثال زما به یا تعلیم تربیه وي لومړی او یا بیا ادبیات وي. نو ډېر ملګرو په دا کې هم خطا شي، دې ته هم فکر وي. د ځینو پوهنځیو په څانګه کې مثال دلته د ادبیاتو څانګه دلته لومړی د پښتو ادبیات دي، دویم دري، دریم داسې اردو، بیا عربي. نو دوی راشي لومړی د اردو ادبیات انتخاب کړي او بیا په دریم ځای نه بیا د پښتو ادبیات خطا کړي انتخاب کړي. په دا کې هم خطا شي. دې ته به هم فکر کوئ دغه څانګه انتخاب هم تاسو ډېر په ترتیب سره کوئ چې د څانګو په انتخاب کې هم خطا نه شي. لکه مثال په اقتصاد کې ځون ته څانګې دي، په انجینرۍ کې ځون ته څانګې دي، په کمپیوټر ساینس کې ځون ته څانګې دي، دغسې په ادبیات او دغسې په تعلیم تربیه کې بیخي زیاتې څانګې دي. په دا کې هم خطا نه شي ملګرو. نو تاسو به دا هم وکړئ ملګرو، دا چال به هم وکړئ چې تاسو به د کوډونه هم درسره ولېږئ. یا کومه پرچه یې تاسو ته درکړې وي هلته چې تاسو به یې متریخ کوي د امتحان نه یوه ورځ دوه ورځې مخته، بعضې کې تاسو ته ټوله پرچې درکړي د انتخاب ټول کوډونه کوي او انتخابونه کوي چې دا د مثال په پوهنځي کې معلوم وي. تاسو به هغه کوډونه درسره ولیکئ چې تاسو کومه پوهنځی انتخاب کړئ په زړه کې مې وي، هغه کوډونه تاسو په خاطر درسره ولیکئ. مثال پوهنځی هم درته معلومه کوي چې لومړی به زما دا انتخاب وي، کمپیوټر ساینس وي، مثال بیا به ادبیات وي، بیا به دا شی بیا به دا شی. هر پوهنځی مطابق کوډ هم درته ولیکئ او کوم کوډ یې شي وي، ځکه چې ستاسو که هر کله هلته فکر یا ګډوډ یا تاسو نه بوج وي نو ستاسو نه بیا دا نه په کور کېږي چې ایا زه کوم کوډ انتخاب کړم. تاسو ته به کوډونه معلوم وي، په پرچه نه مې درسره لیکلي وي، ځکه چې سړي هلته ذهن ګډوډ شي بیا په کوډو کې هم ګډوډ کېږي چې داسې نه وي چې مثال د کمپیوټر ساینس پسې تاسو د انجینرۍ کوډ ورسوئ او د ادبیاتو پسې یا د کمپیوټر ساینس کوډ ورسوئ، نو دا بیا هم ستاسو سره ډېره مرسته وکړي. نو دا هم دا طریقه ملګرو د انتخاب، خدای دې وکړي چې په انتخاب په طریقه هم پوه شوي وئ. نو اوس به موږ د انتخاب همدغه کوډ څنګه رسوو، نو زه تاسو ته همدغه طریقه هم ښیم. نو را به شئ ملګرو، هر کله مو چې پرچه حل کړه نو تاسو به راشئ د انتخاب پورمې ته به راشئ. نو تاسو ته به همدغه شان ملګرو د انتخاب پوڼې وي، تاسو وینئ دلته به تاسو ته 15 انتخاب وي، دلته داسې 15 جدوله به تاسو ته جوړ کړي وي، په هر جدول به بېل بېل وي. دلته ما 3 خانې راوستلې، دلته کېدای شي 4 خانې یا 15 خانې هم وي ملګرو. نو دې ته به هم فکر کوئ، دې ته اول، دوهم، څوم، دریم. په ځینې کې ملګرو پورمو کې دغه اول د چاپ طرف نه یو، په ځینې کې د ښي طرف نه وي. تاسو به دې ته هم فکر کوئ چې داسې نه وي چې دلته یې اول لیکلی وي، تاسو دې طرف نه اول انتخاب وکړئ، یا دلته مثال اول لیکلی وي تاسو دې طرف نه اول انتخاب وکړئ، دې ته به هم فکر کوئ. مثال دلته اول انتخاب دی، تاسو به راشئ هماغه کوډ به راواخلئ. کوډ به دلته څنګه رسوئ؟ لومړی دلته خو د یو کوډ رسېدلی 014، دا دلته رسېدلی لیکلی دی. مثال په 0 کې خانه به څنګه توروئ؟ دلته مثال د 0 وینئ، 0 به دغه خپله خانه تېره کوئ، تاسو به داسې لاندې پکې راځئ، ډاون به ځئ ښکته، څنګ په څنګ به یې نه توروئ. دلته په دویم نمبر کې کوم یو دی؟ په دویم نمبر کې اول دی که نه، نو تاسو به راشئ 0 یو د یو خانه به توره کوئ. دلته به د دریم نمبر کې کومه ده، نو تاسو به لاندې راشئ 3 به ولټوئ، د 3 خانه به تاسو دلته توره کوئ. نو اوس موږ راځو، زموږ انتخاب څه شی دی؟ مثال دلته انجینري، تاسو چې هر شی انتخابوئ هماغه کوډ به تاسو راواخلئ. نو موږ دلته لومړی انتخاب کې انجینري کوډ راخلو چې دی 0 نو دلته به راشئ ملګرو 0 به ولیکئ، په دویم کې به 3 ولیکئ، دلته به 9 ولیکئ. نو زه به راشم لومړی به تاسو د 0 خانه تېره کوئ، دلته په دویم نمبر کې تاسو څه لیکلي 3 لیکئ، تاسو به راشئ دلته به 3 خانه ولټوئ، دا به توره کوئ. نو دلته په دریم نمبر کې مو څه لیکلي، دلته مې 9 لیکلي دي، ځکه چې 0 شو. دلته به تاسو راشئ د 9 خانه به توره کوئ. نو په همدې طریقه به تاسو دویم انتخاب هم وکړئ. مثال دلته دویم انتخاب څه دی؟ کمپیوټر ساینس کوډ څه دی؟ 0 یو 9 دی. نو دلته به تاسو راشئ، د دویم انتخاب کې به لومړی 0 تېره کوئ، بیا یو 9 دلته به لومړی 0 ولیکئ، نو یو دا به ولیکئ، د کوډ به دلته ورسوئ لومړی، بیا به د 0 خانه تېره کوئ، بیا به په د دویم نمبر کې چې 9 وي
دلته به د نښه نه تېره شئ د ښکته نښه نه به تېره کوئ د دایره بیا دلته یو نه دلته به د لومړی د دویم نه به راښکته شئ د صفر نه د یوه خانه به دلته ولټوئ یا به تېره کوئ یعنې هر څه کوډ چې و د هر کوډ مطابقه خانه په خپل کتور کې به هغه به لټوئ هغه به تېروئ مثال دلته صفر دی په خپل کتور کې د صفر خانه به تېره کوئ مثال په دویم نمبر کې په دا خانه کې نه دي دلته تاسو نه کوډ دی د نه خانه به ولټوئ په همدغه کتار کې داسې به د نه خطا د نه خانه توره کوئ نو په همدې طریقه به ملګرو تاسو کوډ رسوئ او خانه به توروئ نو خدای دې وکړي ملګرو چې په همدې هم پوه شوي وئ نور خو داسې خاص څه پکې پاتې نه دي خو ډېره مهمه خبره ده چې تاسو به هېڅکله ورخطا کېږئ نه چې ورخطا شوئ تاسو هر څه له لاسه ورکړل نو ورخطایي به هېڅکله نه کوئ ښه په ډوډا زړه به پرچال کوئ ښه په ډوډا زړه به انتخاب کوئ نو خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي که خوښه شوې مې حتما لایک هم ورکړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ویډیو شیر هم کړئ چې نور ملګري هم پیدا ترې واخلي او دوی ته دا ویډیو ور ورسېږي نو له اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت ټولو ملګرو ته